یو ورځ په جرګه جمع شو کفار او لاړ دوی ابو طالب لپه تلوار ورته وایي محمد وراره دې وجنو صلی الله علیه وسلم او په دنیا یې مونږ ډېر کړو ناقرار همیشه زمو خدایانو ته سپک ګوري او عالم ټولی واړو په خپل لار داسې وایي چې د یو خدای تابعدار شئ او د بوتانو هیڅوک مشئ تابعدار صوبه دا خبرې کړي انجام ګوره او چې وراره به دې شي نن سبا په دار دا بیان ابو طالب چې اوریدلو او را طلب کړو نبی خیر الابرار ورته وایي کافران دي دنګ له وجني او ستا د مرګ بنا جوړیږي په بار بار سود من راځي وراره د چا د لاسه او چې بیخت دی شي د پاک بدن نظر وراره ماته د ټول جهان خوږي په منت درته کوم دا گفتار تبلیغونه ځای په ځای د اسلام پرېږده هسې نه څوک دې په ګټو کړي سنګسار پاک رسول وی خوږ تر هر څه دې اورم د اسلام باره کې وایم په بار بار په چړو کمې څوک تن ټیکي ټیکي کړي او زه به ټول عمر د خدای یم وفادار که په خلاص کې سپوږمۍ کافران راکړي او په بل لاس کې دولتونه شي بې شماره خپل امت ماته د مور او پلار خوږ دی او خدای مې مکړل دی خپل امت مې زار که ستا خوښ نه یم نو تر وطن به پرېږدم او خیر دې زه به در نظم په بل دیار پاک رسول صادر په خپلو اوږو کې خو روانیږي د تمام جهان سردار په سپین مخې ملغلرې اوښکې راغلي زور چې راشي محبت شي تار پتار زه یتیم یم مور او پلار مې دواړه نشتا ته متر وي هم مې مور وي هم مې پلار ته چې ما منې کوي د حق د لارې نور مې څوک دی چې مې شي د غاړې هار پاک رسول چې ورته دا خبره وکړه او په ژړا شو ترې وکړو دا اقرار ورته وایي ای وراره چرته مزه او سر او مال به دواړه کړم لتا نثار اوس جاري تبلیغ کوه هر څه چې کېږي ستا په ځای به یم هر څه ته زه بیدار زړه مې چوي که مې د سترګو فنا کېږي او ای وراره ستا د اخلاقو شمزار دا منم چې ته په حق پیغمبري او مگر زه یم ازلي په نصیب خوار او پیغمبر ته چې دا خبره وکړه او کفار واړه شو له دینه خبردار صبر نه دی اوس به بله موقع ګوري تنګ بي د خوږ اسلام د باغ مالیار عمر به هر څوک په نیټه علي حیدرا بې نیټې نه وجني هېڅوک کردګار عمر به هر څوک په نیټه علي حیدرا بې نیټې نه وجني هېڅوک کردګار